السلام علیکم، زیم بختیار جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو فاین ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. ټولو اول سر خبرونه. د کرونا وایرس له کبله 10 نور کسان مړه شو. وزیر اعظم عمران خان د ساينس او ټیکنالوژي د ترقۍ د منصوبې په حواله د اهم اجلاس صدارت وکړ. د چین صدر ویلي دي چې سی پیک د پاک چین د رورۍ د تعلقاتو نوې مثال دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په کور کې هم په سرکاري فایلونو کې کار کوي. وفاقي وزیر اطلاعات شبلی پراز د سعودي سفیر سره ملاقات وکړ. د اشنغرۍ د پل سره د بي آر ټي وران شوی بس د خلکو د پاره تماشا جوړه شوه. کتونکو په سکرین باندې تاسو په کراچۍ کې د باران په اوبو کې د ګیر شوو گاډو رش وینئ. د اسرائیل او متحده عرب اماراتو د معاهدې خلاف په کراچۍ اسلام آباد کې د مظاهرو سلسله جاری ده. جماعت اسلامی ویلی دي چې د معیشت بهتری د سیاسی ازادۍ نه بغیر ناممکنه ده. د چین په سرحد باندې د باب دوستۍ د کلاوېدو نه پس د چین نه افغان باشندگان خپل وطن ته داخليږي. د پنجاب په علاقه کې ناپرمانه زوی د خپل مور نه سر کټ او مړی کړه. د رستم په علاقه بیړوچ کې زهریلا خوراک خورونکي 6 کسان بهوش شو. او اوس د دې خبرونو تفصیل. د کرونا وایرس له کبله 10 نور کسان مړه شو. 9,613 مریضان ریکارډ شوي دي. د سرکاري اعدادو شمار مطابق د ملک په مختلفو برخو کې په 215 هسپتالونو کې 1201 مریضان زیر علاج دي. وزیر اعظم عمران خان انکشاف کړی دی چې اپوزیشن د انارو د پاره لیکل ورکړي دي. د ملک د خوشحالۍ او ترقۍ په حواله باندې مخکې وي چې د ملک ترقی د ساينس او ټیکنالوژي سره وابسته ده. دا خبرې د ساينس او ټیکنالوژي د نوې منصوبې سره متعلقه د اعلی سطحي اجلاس د صدارت په موقع باندې کړي دي. چین ویلي دي چې سی پیک د پاک چین د رورۍ د تعلقاتو نوې مثال قایم کړی دی. دا خبره د چین صدر د پاکستان صدر عارف علوي ته په یو لیکل شوی خط کې کړی ده. بلخوا چین ویلي دي چې د ترقۍ دپاره د پاکستان د آزاد پالیسۍ چین بھرپور حامی دی.
چین با د پاکستان د ازادۍ او خودمختارۍ برقرارو ساتلو دپاره همدغه رنګې د پاکستان حمایت جاري ساتي. دا خبرې اترې د دواړو ملکونو وزرای خارجه په مشترکه اعلامیه کې کړي دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي دي چې د مفت علاج سهولت د صوبې هر وګړي ته ورکول د حکومت منفرده کارنامه ده. بلې خواته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په خپل کور کې هم په سرکاري فایلونو کې لګیا دی کار کوي. وفاقي وزیر اطلاعات شبلی پراز د سعودي سفیر سره ملاقات وکړ. په دې ملاقات کې په دو طرفه تعلقاتو باندې تفصیلي خبرې اترې وشوې. په پېښور کې د اشنغرۍ د پل سره عین په ټریک باندې د BRT بس خراب شو چې له دغې په نتیجه کې پورا ټریک جیم شو. د بسونو لوی قطارونه ولګېدل او دا د خلکو دپاره تماشا جوړه شوه. ټریفک جیم شو، خلک تماشې ته ولاړو او د بسونو دا تماشا یې کته. د BRT د بس خرابېدل او ټریک باندې د بسونو قطارونه جوړېدل د ښاریانو دپاره تماشا وه او دا ډېره ناشنا تماشا وه. خلک یې تر اخیر وخته پورې تماشې ته ولاړو. په ښار کې عجیبه صورتحال جوړ شو. کتونکو بلې خواته په کراچۍ کې د زبردست باران نه پس په سړکونو باندې په ولاړو اوبو کې ګیر شوی ټریفک تاسو په سکرین باندې وینئ. د اسرائیلو او متحده عرب اماراتو ترمنځ د معاهدې خلاف په کراچۍ او اسلام آباد کې احتجاجي مظاهرې جاری دي. کتونکو تاسو په سکرین باندې د دغه مظاهرو عکسونه وینئ. د جمهوریت اسلامي مرکزی امیر سینیټر سراج الحق ویلي دي چې د معیشت د بهترۍ دپاره سیاسي ازادي ضروري ده. د سیاسي ازادۍ نه بغیر د معیشت بهتري ناممکنه ده. د په FBR باندې بد ټکونه وکړو او وی چې د FBR د نامناسبه رویې د وجې کاروباري برادري د خدشاتو ښکار ده. د چین د بابې دوستۍ د کولاوېدو نه پس کتونکو تاسو په سکرین باندې وینئ چې افغان اوسیدونکي د چین نه خپل وطن ته داخلیږي. د کوټ ادو په علاقه کې هغه وخت یو نافرمانه زوی د مور سر د تن نه جدا که او وی وجله کله چې هغې خپل زوی د وراره د وهلو نه منع کاوه. د مور په دغه خبره باندې په تیش کې راغی او په کور کې پرته 13 ټوکیا باندې د مور سر د تن نه جدا که. د رستم په علاقه بیړوچ کې څه کسانو زهریلا خوراک خوړلی چې د هغې په نتیجه کې 6 کسان بېهوشه شو. په اطلاع میلاوېدو باندې د ریسکي او ډبل 1 ډبل 2 ټیم په موقع باندې ورسېده. دغه بېهوشه کسانو ته یې فوري طبي امداد ورکړ او د هغې نه پس یې هسپتال ته منتقل کړه. حکومت یو سرکاري نوټیفیکیشن جاری کړی دی چې د هغې مطابق به په سرکاري کاغذاتو کې د نن نه پس د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د نوم سره خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم لیکلی کیږي. د دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ. د ټلۍ په بټنه باندې ګوته کیږئ او دغه رنګې دا خبرونه کتل د خپل ژوند معمول وګرځوئ.